تازه خبر طالبانو سپین بولدک بندر نیولی دی. د بلوچستان سپین بولدک ترمنځ لار د پاکستان له لوري د هر ډول تګ راتګ له امله تړل شوې. د طالبانو له لوري په معلوماتو کې راغلي چې دوی دا بندر نیولی او بیرته به ډیر ژر دا لاره د خلکو د تګ راتګ پر مخ خلاصه کړي. که څه هم د دې ولسوالۍ ځایي چارواکو تر اوسه په دې هکله څه نه دي ویلي، خو د ټولنیزو رسنیو له لارې د وړاندې شوو ویډیوګانو او انځورونو څخه داسې ښکارېږي چې اوس د پاکستان تر ولکې لاندې بلوچستان سپین بولدک پر دا دروازه طالبان حاکم دي. له کندهار او ګڼو نورو ولایتونو هم د درنو جګړو راپورونه ورکول کیږي. تر اوسه پورې د یو شمېر ولایتونو پر مرکزونو باندې د طالبانو له لوري جګړو شدت اخیستی. دا په داسې حال کې ده چې وړاندې طالبانو ویلي وو چې د ولایتونو پر مرکزونو باندې بریدونه نه کوي. تر اوسه تقریبا د طالبانو له لوري زیات شمېر بندرونه نیول شوي چې په هرات کې د اسلام کلا او تور غونډۍ بندرونه، فراه کې د ابو نصر فراهي بندر، شیرخان بندر او دا د نن د کندهار سپین بولدک بندر هم ترلاسه کړی دی چې تر ډیرې کچې به ښایي په ورځنیو عایداتو کې هم کمښت راشي. افغان دولت د دې بندرونو د ترلاسه کولو لپاره تر اوسه نه دی لاس په کار شوی او یوازې چارواکو پر خبرو او فیسبوک پوسټونو باندې تکیه کړې او د جګړې د مدیریت لپاره کوم عملي اقدام نه دی کړی. خو غوښتنه دا کیږي چې چیرې د بندرونو عایدات د طالبانو لاس ته ولویږي نو دا ډله به تر پخوا زیاته قوي او دولت به نور هم زیانمن شي. تر اوسه پورې ښکاره طرحه نشته چې د بندرونو او همدارنګه د روانې جګړې د مدیریت لپاره به څه باید وشي. د افغانستان کورني عایدات تر ډیره بریده له همدې بندرونو ترلاسه کیږي چې اوس یې د یو شمېر بندرونو عایدات پر ټپه او یا هم نیمایي باندې درېدلي دي. پوښتنه دا ده چې ولې دولت اجازه ورکوي چې دومره په اسانۍ د هیواد د عایداتو سرچینې د طالبانو لاس ته ولویږي. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه لیدلی وي. که مو دغه ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.